تی په خیر یاست؟ یا شکر دی الحمدلله. خدای مې آباد کړه. 1 2 3 4 5 دغه 15,000 روپۍ دي دا د الله یو نازولي راکړي دي بس ولې دوه یو لکه ولې نه ورلکوم دا بلې لفافه به م تا ته درکړم ولې چې سبا ستا اپریشن دی 1 2 3 4 5 دا هغه سړی دا پیسې چې مې درکړې د هغه سړی د هغه هم ستا لپاره راکړي دي د الله نازولی دي خپلې دوه یو لکه سبا دې څه ټیم اپریشن دی؟ نو اوس معلومه نه ده چې ډاکټر څه وخت 12 بجې د دې ځګې څه سبا سهار څه ټیم دی؟ سهار وخت څه 9 بجې دی. ښه د زړه اپریشن یې دی؟ دا خلاص که بیا شماره آرامه پرېښودې زر دوه 3 4 دغه د الله یو نازولي راکړي دي بس قبول یې که په خپلو قبول مې دی بس الله دې دغه دنیا دغه امین کې دغه د ناجوړي دي اوس څنګه ده اوس ټسټونه مې وکړل دا دې اوس مې په جیب کې بل چاته مې ورکړل واتساپ یې واستوله کراچۍ وین بس خدای دې صحت ورکړي امین دا خو ښه دی بټري هو دا ښه ده دغه واره وشماره دغه د الله یو نازولي راکړي دي بس قبول یې که په خپلو دعاو کې یاد ساته دا سیلاب تا ته کوم نقصان در ورسوي؟ سیلاب خو نو سامانونه سره ولاړل کښت مې در لاندې شو دا ګرد خلک را خبر دي چې ورته خالي کوډۍ کې ولاړه وا کوډۍ خو ما ویله هغه زما دا ګرد کې تیز ما اوس ته چیرې پروت دا زړی مې نه به د الله کښتۍ وي هغه زګي سره بار شوي هغه دګې څه مکستان ایستلي به دا از کتابه مې لیدلي په دغه دګې زما کور خاله دا واخله کور ته یې ویسه مور دې اوس څنګه ده؟ ښه ده. څه به سوې وله ستا مور؟ ناجوړه وه. ناجوړه وله؟ بس دا کور ته یوسه دغه واره وشماره څو دي؟ دغه د الله یو نازولي راکړي دي بس قبول یې که په خپلو دعاو کې یاد ساته او دا تاسې دا مزدوري کوې نو ګزاره دي د بچیانو رن بس دا ته راده کله وروره 200 وړي کله وروره دغه یې کللی کله وروره څنګه بس ګزاره به خپله مینه کور لرې خپل مینه نه لرم دغه یو کوچنی ځای لرم اوس یې نه لرم چې جوړ یې جوړ یې